د طالبانو اعلامیه هیله ده ټرمپ له موږ سره د اړیکو نوې څپرکي پرانیزي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریالي کېدو مبارکي ورکړي، په یوې اعلامیه کې ویلي طالبان د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې د امریکا متحده ایالاتو د ټاکنو د پایلو له څرګندېدو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکې اداره واقعبینانه ګامونه واخلي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونه وکولی شي د متقابل تعامل په رڼا کې د اړیکو نوې څپرکي پرانیزي. اعلامیه کې زیاته شوې طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوحې هوکړه لیک د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په حال لاسلیک شوه، چې له هغې وروسته د دوی په وینا 20 کلن اشغال پای ته ورسېد. طالبانو تمه ښودلې چې ښاغلي ټرمپ په سیمه او نړۍ کې روانې جګړې، په ځانګړې توګه غزه او لبنان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.